امرالله صالح بیا په کابل کې څه ورانوي او بیا یې په څه باندې بندیز لګولی دی. بلخوا بیا جو بایډن وایي چې له ټرمپ څخه مې ګټلې ده. دا چې څنګه ولې دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل کې هغه لوړې ودانۍ نړوي چې په حساسو ځایونو کې ناقانونه جوړې شوي وي. صالح زیاتوي چې دا پریکړه به په راتلونکي اونۍ کې عملي کړي. هغه وایي چې دوی به د نورو هیوادونو په څیر په مسلکي توګه په یاده پریکړه کې شاملو ودانیو ته انفجار ورکړي او یا به یې څښتنان د ودانۍ له قیمته زیات تاوان ورکوي. امرالله صالح داسې مهال په کابل کې د ناقانونه لوړو ودانیو د نړولو خبر ورکړی دی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د ناامنیو پیښې ډېرې شوي. تېره دوشنبه د کابل پر پوهنتون وسلوال برید یې تازه بیلګه ده چې لسګونه محصلینو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. بلخوا بیا په بل خبر کې راغلی چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې مهم پړاو ته رسیدلې دي. له څو ایالتونو پرته د نورو ټولو ایالتونو رایې شمیرل شوي دي او په هغه کې جو بایډن تر ټرمپ مخکې دی. په الکترال کالج کې یوازې د 6 نورو رایو ګټلو ته اړتیا لري چې ټرمپ په دې برخه کې 50 رایو ته اړتیا لري. بلخوا د عامو خلکو په رایو کې هم جو بایډن 3 میلیونه رایو تر ټرمپ مخکې دی. جو بایډن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ادعا نه کوي بلکې ډاډه دی چې د رایو شمیرلو په پای ته رسیدو سره به د ټاکنو ګټونکی اعلانېږي. بلخوا ټرمپ بیا په ګڼو ایالتونو کې د جو بایډن پر ډلې د پراخ فساد تور پورې کوي. دی وایي چې د ټاکنو کمیسیون هم د هغه په ملاتړ ولاړ دی او په ځینو برخو کې ان د ټرمپ ناظرینو ته د نظارت اجازه نه ورکول کیږي. ټرمپ پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د دوی د رایو شمیرل کم ښیي. په ټوله کې ټرمپ تر سخت فشار لاندې ښکاري او ټاکل شوي چې په راتلونکو څو ساعتونو کې پایلې معلومې شي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. که جو بایډن ولسمشر شي نو په افغانستان کې به څه رامنځته شي او که ډونالډ ټرمپ ولسمشر شي نو د افغانستان د سولې خبرې به مخته لاړې شي او که نه په دې اړه خپل نظر راسره په کومنټ کې ضرور شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.